سلامونه انجینر صاحبانو، ستړي مه سره دوی ستاسو خاص راځو نن موږ په یو بله موضوع باندې څنګه موږ یو ډراوینګ نوی ډراوینګ شروع کوی شو. یعنې یو کله چې ورک سپیس موږ خلاصه کړله، کوم شیان موږ کولی شو په دې ورک سپیس کې موږ رسم کړو. په یونټ سیټینګ باندې موږ غږیږو په نور ویډیو کله چې موږ خبرې داسې مکمل موږ ډیټیل شروع کړلی چې تاسو یو انټروډکشن اوس روان ده. ګوري موږ څه کوو، ګوري فعل خو دلته موږ په یوس باندې هم نه پوهېږو، یو سلیکشن باندې هم زه پوهېږم چې دې سلیکشن څه معنا سوله او لکښېنه څه معنا سوله. کله چې موږ ډراوینګ ترسره کوو نو موږ څه غواړو ډرا کړو، دلته دایره غواړو، پولي لاین، پولیګان چې هر څه موږ غواړو، موږ باید چې د دې کنسپټ ولرو چې موږ ته په دې وخت کې کوم شي ته ضرورت ده. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب وکړئ، کمنټ کې پوښتنه کولی شئ، د بیل آیکن ووهئ، نور دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نو اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو په وخت باندې ورسیږي او تاسو ترې مستفید شئ او استفاده ترې نه وکړئ. ګوره داسې پلی لیسټ به تاسو دا ټوکیټ په یوټیوب چینل باندې پیدا نه کړئ په پښتو باندې، نو د هغه په خاطر باندې خواري وکړئ چې یو څه زده کړئ. ګورئ راځو کله چې موږ غواړو یو څه رسم کړو، موږ څه کوو، یو شي باندې ځان پوه کوئ. ګورئ کله چې موږ یو لاین رسموو، موږ پوهېږو چې موږ دا لاین د څه لپاره رسموو، یعنی موږ هدف باید چې معلوم واوسي چې په موږ ضرورت څه لرو، کوم وخت کې موږ غواړو دا لاین رسم کړو، کوم وخت کې موږ غواړو پولي لاین رسم کړو، په دې هر څه کنسپټ باید چې موږ ولرو. اوس دغه یو لاین و، دا هم یو لاین ده، دا هم یو لاین ده، دا هم یو لاین ده او دا هم یو لاین ده، یعنې د څلور لاینونو سره یو مستطیل جوړ کړو. خو دا مستطیل منظم نه ده. څنګه به موږ منظم مستطیل رسمولی شو، نو په دې باندې به انشاءالله موږ بحث کوو. ګوره دا مو ټول ما سلیکټ کړ، نو زه ډیلیټ ورپسې وهمه، ډیلیټ کېږي. پولي لاین ده، پولي لاین معنا دا ده چې تاسو مسلسل رسم کولی شئ. په اخر کې چې کله دا تاسو فینش کړئ، نو تاسو که چیرې دا یو لاین سلیکټ کړئ، ټول سلیکټ کېږي، دې ته پولي لاین ویل کېږي. زه بیا کار درته پرې کوم. ګورئ دلته خبره دا ده چې څنګه موږ کولی شو په ابتدایي شکل باندې موږ کار شروع کړو. ګورئ دلته ډېر زیات ټولز دي چې موږ په دې باندې بیا کار کوو. ګوره دایره هم دلته پکې شته، صحیح ده، چې هر څومره شعاع باندې قطر باندې موږ غواړو دا رسم کو، ارکس موږ غواړو رسم کو، په کومه شعاع په کوم قطر باندې موږ غواړو موږ دا رسم کو، نو هغه باندې موږ کار کوو، ځان پرې پوهېږو. نو نیو ډراوینګ چې کله موږ غواړو شروع ده، چې کله انټرفیس دی تاسو دا ټوکیټ وکتله، نو دا موږ ورباندې څنګه کار کولی شو، کوم شیان باید چې موږ مد نظر ونیسو. ګورئ دلته د سرکل چې کوم یو نور خواص دي د دایرې د رسمولو، په دې باندې ګورئ تاسو ته زه بیا غږېږم په ډیټیل سره. او دا ارک ده، ارک څو قسمه ارکس دي، دې باندې هم درته غږېږم. ګورئ ریکټنګل ده، تاسو ته چې وختي ما وویلې موږ غواړو یو ریکټنګل رسم کړو، دا اوس منظم ریکټنګل راغی. نو په همدې طریقه باندې تاسو کولی شئ یو په ابتدایي شکل باندې یو ډراوینګ ترسره کړئ او ډراوینګ وکړئ. په روانو ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته په ډیټیل سره په یونټ باندې وغږېږم، څنګه موږ د ورک سپیس یونټ سیټینګ کوو، ښه په ډیټیل زه درته غږېږم او ورباندې پوهېږم. ګورئ په همدې کله تاسو خو په تېر ویډیو به تاسو کتلی وي چې کله غواړئ یو فایل، تاسو دلته نیو فایل واخلئ، تاسو دلته د نه هم راخیستلی شئ، تاسو نوم دلته ورته ورکولی شئ چې کوم نامه باندې دا سیف کوئ. ګورئ کله چې دلته زه نوم ورته ورکړم، کلاس سیکنډ مې نوم ورته ورکړه. ګورئ دلته به زه څه ورته ورکوم، دواړه DWG ده او دا DWT ډراوینګ ټمپلیټ ده او ډراوینګ ده او سټنډرډ ډراوینګ ده.
دا باندې وروسته بیا تاسو انشاءالله پوهیږئ چې دې څه معنا. نو کلاس 2 ما ورته ورکړه، دا زه ډایرکټ اوپن کوم. دا خبره دلته دې چې د وایي تاسو کوم غواړئ کوم لوکیشن کې چې دا فایل زه لټوم او دلته اوپن کوم هغه لوکیشن کرنٹ لوکیشن پیدا نه سو. نو موږ غواړو چې یو نوی فایل جوړ کړو. نو په همدې ترتیب سره کوم سیستمونو کې چې وي مکمل ګوره دا یو بل فایل ته اوپن سو. صحیح ده. نو تاسو په همدې طریقه تاسو نور فایلونه هم اوپن کولی شئ. دا ګوره چې بلینک راغی او دلته ګوره کې ګریډونه دي، دې باندې هم درته غږېږم دا کوم ځای نه پیدا کېږي. نو دوستانو دا زموږ نننی ویډیو چې تاسو د ټوکیټ په اړه باندې وړاندې سو او دا پلی لیست به انشاءالله دوام لري. خو ډیټیل به تاسو ورباندې پوهیږم. نو چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن ووهئ تر څو نوی اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو وخت ورسیږي. نور مو وخت نه نیسمه، ښه وخت ولرئ. الله مو